سلامونه. نن که د اسلام اړوند لږ خبرې کوو، د الله جل جلاله اړوند. الله جل جلاله سره باید مینه وکړو، که ځینې وډار شو، وبېرېږو. دا اړوند به خبرې وکړو. دا چې زه سایکولوژي بخش کې یم، او بل زه د احساس اړوند ډېر انفارمیشن لرم او ډېر فیلینګز. مثلا مشاوره کې عموما موږ فیملی روانشناسي کې زه غواړم چې متخصصه سم. البته غواړم څه پی ایچ ډي ولرم. د فیلینګز اړوند خبرې کوو چې الله جل جلاله سره مینه وکړو او که ځینې وبېرېږو. الله جل جلاله څوک دی؟ زه فکر دا خبرې چې نن زه تاسو ته کوم، دا تاسو ته بل چا شاید تر اوسه نه یې کړي، ځکه چې اول چې دا شروع ځینې کوو د یو غټې څېړنې سبې وکړو. راځو د الله جل جلاله سره مینه ولې وکړو؟ په دې خاطر چې موږ باید الله جل جلاله اول وپېژنو، بیا مینه وکړو، تر څو ګناه ونه کړو، تر څو د هغه خفه نه کړو. هغه موږ پیدا کړي او موږ ته ډېر څه راکړي دي. راځو دا بیره او دوژخ اګنور کو. هغه اګنور که، پرېږده، هلته یې په کونج کې کښېږدوه. بیره و دوژخ څخه به لږ لرې ولاړ سو. هغه د امریکایانو هم لاړل د افغانستان څخه، وطن کې هم ګرده مسلمانان یاست. نور دا بیره و دوژخ پرېږدئ. راځئ موږ د الله جل جلاله د احسانو اړوند خبرې وکړو، د نعمتو اړوند په دې دنیا کې چې دي د هغو اړوند خبرې وکړو، او د الله جل جلاله د جنت اړوند خبرې وکړو. دا تاسو خپل په منځ کې وکړئ. د نن ورځې ټاپک دا نه دی. زه نه د جنت خبرې درته کوم، نه د دوژخ خبرې درته کوم، نه د بیرې. زه دا وایم چې تاسو د الله جل جلاله څخه نور مه بیریږئ. که تاسو نننۍ دنیا ته وګورئ، عموما موږ ته چې تفسیرونه سوي دي، کوم کسانو چې تفسیرونه کړي دي، تر ډېره حده یې دا اړوند علم نه درلوده. کنې دوی به په تفسیر کې موږ ته ښه جملې کار کړي وای. طبعا په تفسیر کې داسې جملې لیکل چې یو نفر دې ته وهڅوي چې ګناه ونه کړي، نه سخت کار ده. تفسیر کول ډېر سخت کار ده. نه عموما ما یو ځای ولوستل چې تفسیر شریف تر ډېره حده د بی عایشې رضی الله تعالی عنها څخه نقل سوی ده. نو طبعا راځئ موږ هم نوي نوي تفسیرونه ولیکو، نوي نوي تفسیرونه اسلام ته کار وکړو. ما لږ لږ ټکي اخیستي دي چې موضوع ګډه وډه نه سي او ستاسو وخت در ضایع نه کړم. د الله جل جلاله سره به مینه وکړو، د هغه احسانونه به په دنیا کې مطالعه کړو چې په دنیا کې کوم احسانونه راسره کړي دي. که ته په دنیا کې د الله جل جلاله په احسانو خبر سې، بیا ته ګناه نه کوې، بیا ته بد نه وایې، بیا ته د الله جل جلاله څخه نه بیریږې، ځکه چې هغه ته پوهېږې هغه دونې مینه راسره کوي، نو ولې ځینې وبېرېږم؟ ډار د څه دپاره؟ ډار یې موږ ته نه دی راوستلی، ډار یې مؤمن ته نه دی راوستلی. موږ ته یې ویلي دي چې ته الله جل جلاله وپېژنه، مینه ورسره وکړه. آیا که تر ننه پورې یو چا دا خبره درته کړې ده؟ زه باوري یم لږ خلکو به کړي. د الله جل جلاله د جنت اړوند که تاسو په قرآن شریف کې مطالعه وکئ، مخصوصا په حدیثو کې ډېر دي. جنت یو ډېر ښایسته ځای دی. جنت پرېږده، راځه دا دنیا مطالعه که په دې دنیا کې څه درکړي دي، نو هغه وخت که ته په دې پوه سې چې په دې دنیا کې الله جل جلاله تا ته څه درکړي دي. زه بیا زما د مسلک په چوکاټ کې درته تشریح کړم، نو تاسو به په دې پوه سئ چې دنیا څومره ښکلې ده، الله جل جلاله څومره مهربانه دی، هغه څومره مینه زما سره لري. اوه څومره غټ احسان یې راسره کړ، اوه خدایه شکر، خدایه شکر، خدایه شکر. دا به وایې او مین به یې. نن زه د یو خبرې سره مخ سولم چې الله جل جلاله د مین سره یا د معشوق سره پرتله سو. ښه تاسو فرض کړئ زه یو مین لرم، ما دی لرم محمد. محمد ما ته ښه خبره کوي، تر یو حده غوږ نیسي، پر ما ډېر ګران دی، د دنیا تر ټولو انسانانو ډېر راباندې ګران دی. لیکن محمد ما ته کوم څه چې راکوي هغه یو ډېر موقتي څه دي، هغه فقط یو وسیله ده، یو اشاره ده، یو څه دي چې هغه په دنیا کې زده کړي دي. هغه یو انسان ده، هغه فنا کېدونکی ده، هغه ورک کېدونکی ده، هغه بد کېدونکی ده، هر څه کېدونکی ده. هېڅ وخت د یو انسان مینه د الله جل جلاله د مینې سره موږ نسو پرتله کولی، ځکه چې انسان عموما که موږ ته نن ښه راکوي ضرر هم رارسوي، لیکن الله جل جلاله موږ ته تر ډېر حده ضرر نه رارسوي. موږ ته ضرر زموږ مور و پلار رارسوي په غلطه تربیه باندې، علم نه کوي، زموږ مور و پلار قرآن شریف نه مطالعه کوي، د الله جل جلاله په قدرتونو نه خبر،
که مطالعه هم کې په صحیح معنا نه یې په دنیا نه یې خبر، مور و پلار مو تر ننه پورې ونږدې هلمند ته سفر نه یې کړی، یا په کابل کې ناست یې نږدې وردګ یې نه یې لیدلي، نو طبعا دا کس به موږ ته څه شي را زده کړي. زموږ خپله کورنۍ موږ ناجوړه کوي، غلطې فیصلې کوي، د غلطې فیصلو وروسته زموږ ژوند را تباه کوي او بیا موږ کښېنو الله جل جلاله ته نارې وو او الله جل جلاله ذمهوار کوو. او بیا کله چې موږ غلطي کوو در حال چې هغه کورنۍ موږ ناجوړه کړي یو، موږ یې بیرولي یو، موږ یې د الله څخه بیرولي یو، د الله څخه مینه نه ده را زده کړې، او بیا په مقابل کې موږ راولاړېږو چې جرم کوو. جرم چې مو وکړي بیا مو ټول رټي، ټول مو شړي، ټول مو در پښو لاندې کوي، نو طبعا نفرت زیږي. یو خبره ښه په یاد ولرئ چې ډار ناروغي رامنځته کوي، ډار څخه لرې واوسېږئ. موږ مسلمانان یو، موږ باید دومره د الله جل جلاله څخه ونه بیریږو، بلکې مینه ورسره وکړو او د هغه د مینې دپاره د هغه کړنې عملي کړو کوم چې هغه موږ ته ویلي دي، او هغه خورا په مینه موږ ته ویلي دي، او هر څه چې ویلي دي غیر منطقي نه دي، ټوله منطقي دي. موږ مین لرو، مین موږ ته ښه خبرې کوي، مین سره نکاح کوو، کور ته یې راولو. ځینې وخت شهوتي مسایل راځي، احساسي مسایل راځي، ټچ مسایل راځي، یا لاس په لاس کې ورکوو. دا ډېر ښایسته نعمت دی د الله چې موږ ته راکړی دی. موږ د هغه لاس په لاس کې نیسو، احساس د سکون کوو، هغه راباندې ګرانېږي، ابالان او مجنون کېږي. بروکې نه میرې د مین دپاره د مجنون د لیلا فلم چې یې ډک کړی دی نه، وایي مجنون لیلا سوله. نو کله چې ته دغه د یو بنده مینه چې زه څومره دومره د الله جل جلاله مینې ته موږ دې ته مجنون کېږو، نو که ته د الله سره مینه وکړې، ته الله وپېژنې، کوم څه چې الله تا ته په دا وجود کې درکړي دي د هغه اړوند ته احساس په دې پوه کې چې الله جل جلاله څه درکړي دي، بیا ته هېڅ وخت د الله جل جلاله د معشوق سره نه پرتله کوې او الله جل جلاله څخه نه بیریږې. یو څوک چې ستا سره 24 ساعته در سره وي، الله جل جلاله ګوره زما سره را سره دی، اوس الله جل جلاله زما سره را سره دی، زما ذهن یې نورمال کړی دی، زه جملې په صحیح معناو سره تاسو ته وایم. الله جل جلاله را سره دی، دلته یې ملایکې را کړي دي، هغه یې لیکي. الله جل جلاله را سره دی، ما اوري، ما ویني. فقط یو مشکل دی زما او ستاسو ترمنځ، زه د الله جل جلاله څخه نه بیریږم په دې خاطر چې زه خپل ایوریویر چار اطراف الله جل جلاله وینم. ما مخکې الله جل جلاله نه لیدی. کله چې ما زده کړې په فیلینګس کې شروع کړلې، فیلینګس ډېر یو غټ علم دی چې موږ خلکو ته وښیو چې ته خپل احساسات څنګه ووایې. ما چې دا علم شروع کړی، ما د الله جل جلاله سره مینه شروع کړل. او الله جل جلاله دا چپه زه واقعا حیرانه یم چې الله جل جلاله څومره یو لوی معبود و او ما مخکې نه پېژنده. ما په احساس کې کله چې زده کړې شروع کړل یې تقریبا نو د نن څخه څو عمر کېږي، 4.5 میاشتې کېږي، 4.5 میاشتې کېږي چې ما فیلینګس سټډي شروع کړې ده او ما الله جل جلاله پېژندلی ده، ځکه چې ما مخکې نه پېژانده. دومره مې پېژانده چې الله جل جلاله سته، ما جنت ته بیایي، زه باید ګناه ونه کړم، الله جل جلاله ما ویني، خو ما الله جل جلاله نه لیدی. د فیلینګس د علم وروسته او د سټډي وروسته زه په دې پوه شولم چې هغه دی الله جل جلاله، الله جل جلاله دلته دی، فیلینګس کې دی، په خبرو کې دی، په هر څه کې الله جل جلاله را سره دی. تاسو هم که دې اړوند زه که د فیلینګس علم تاسو ته تشریح کړم، نو دا به زه نه پوهېږم، نو زما بیخي حالات خراب سي. زه خلکو ته تروما تشریح کړم، زه خلکو ته د ناروغۍ منځه وړل راوړم، زه څه شي وکړم، زه دې ته بیخي شاکېږم. او نن دا زما فرضیت و، ځکه چې ما لازم وګڼئ چې دا ووایم. څنګه ما الله جل جلاله ولیدی، ما مخکې الله جل جلاله نه لیدی، نه مې احساسوي او نه ما دومره مینه ورسره درلودله. زه هم ځینې بیرېدلم، څوک ته غږ ته اچي، بیا به مې په ځان څه ویله چې ولې الله جل جلاله څوک ته غږ ته اچي، نو موږ ولې بیروي، در حال چې کله چې زه پوه شولم چې الله جل جلاله څومره یو لوی څه ما ته راکړي دي او زه الله جل جلاله ما نه لیده، زه په سترګو ړنده وم، خو زه اوس الله جل جلاله وینم. زه الله جل جلاله خپل په لاسو کې، خپل په خبرو کې، په هر څه کې وینم. خو د دې وروسته زه په دې مطمئنه یم چې زه به هېڅ وخت ګناه ونه کړم. زه د هغه احسانونه هر لحظه وینم، هره لحظه یې احساسوم. راځئ نن به دا تاسو ته هم در وښیم چې تاسو هم الله جل جلاله احساس کړئ. راځو
د الله جل جلاله یو قدرت به درته وایم. کله مو اورېدلي چې د اعصابو نه جوړې نه؟ یو نفر د اعصابو نه جوړ وي، پرتوګ یې کښلی، په کوڅه کې ګرځي، لیونی. هغه ایلک لیونی علاج نه لري، مادرزاده پیدا سوی دی. راځو نارمل لیونیانو ته یو څه بیخي لیوني چې د زندان کې اچولي، کوټې بندي، خطرناکې. راځو د سټپ بای سټپ لیونیان رقم په رقم لرو. موږ رواني ناروغۍ ته راځو، روح ته راځو. ته پوهېږې اعصاب دې سم دم یې عکس یې واخلي، ځینې ټکي یې خراب کړي، پر یو کوچني ټکي باندې بس ته روان خراب یې. د اعصابو نړیوال سازمان وایي او د سایکیټري بخش وایي یوه دوا یې جوړه کړې ده، یوه دوا. دا دوا مریضانو ته ورکول سي د ټریټمنټ دپاره، د تداوي دپاره. پر 10% مریضانو دا یوه دوا په دا یوه ناجوړي کې تاثیر کوي، پر 90% یې نه کوي. او تر ننه پورې په ټوله دنیا کې هیڅ ډاکټر، هیڅ عالم نشته چې دا پیدا کړي چې او دوا او علم دغه دوا ولې دغه مریض ته تاثیر کوي او دغه ته یې نه کوي. نه به پوهېږي، نشي کولی. دا سر نه دی، دا دماغ. دا چې کارډواټسو په ډېره اسانیه ډاکټران نشي سمولی، خپله یې سر نه په خلاصېږي. دا دوا یې ده ته ورکړل، کار یې وکړي. دا دوا یې ده ته ورکړل، کار نه کوي. د هغه دوا به دا یوه مریض ته کار وکړي، یعنې بیا ستا 9 مریضانو ته کار نه کوي. یوه دوا به یې، یوه ناجوړي به یې 10 نفرو ته کار کوي، 10,000 ته یې نه کوي. یعنې تر ننه پورې دنیا د دې ته نه ده رسېدلې چې په سایکیټري بخش کې دواګانې مشخص کړي، او نه په دا سر خلاصېږي، او نه زه نه پوهېږم چې د نن سبا څو قرنه وروسته آیا وتوانېږي چې دا کار به وکړي. خو واقعا دوی مایوسه دي، دوی نشي کولی. ورځ په ورځ نوي ناجوړیانې رامنځته کېږي، ورځ په ورځ نوي ناجوړیانې کشف کېږي، ورځ په ورځ پر دې باندې مطالعه کېږي، خو هېڅ وخت یې نتیجې ته نه رسېږي چې یوه دوا د یوه مریض لپاره وټاکي. امپاسبل ده. راځو د الله جل جلاله قدرت په احساس کې، فیلینګس کې. فیلینګس ته راځو. ستا نن دا دی، زه یمه، پروانه یمه، خدای نکرده، خدای چې ما دلته زنا وکړه، زنا مې وکړه، خلاصه سوه، 3 ساعته تېر سول، ما ته احساس پیدا سو د ګناه، ما غلط کار وکړ، خدای ما وبخش. خدای دا څومره غټه ګناه وه، کبیره ګناه ده، زه پوهېږم ته ما نه بخښې. د دې څخه مثلا څو ساعته وروسته هغه ډېر قوي د ګناه احساس ما د ذهنه څخه وځي. د دې څخه وروسته ډېر هغه د پښیماني احساس ما د زړه څخه وځي. 3 ورځې پریشانه یم، اخر هغه وځي. کله چې دا ووتی زه نورماله سولم، او ما ته د دې احساس رالی چې زه به بیا داسې کار نه کوم. نو دا معنا لري چې الله جل جلاله زه وبخښلم، مې هغه بد احساس راڅخه ایسته کړي. ته پوهېږې الله جل جلاله په دغه دنیا کې، په دغه سایکل دنیا کې چې تاسو ژوند کوئ، داسې ناجوړیان لري چې کله یو څه وسي هغه یوه میاشت مسلسل خوب نه کوي، دغسې یې سترګې نه پټېږي، په زوره یې نشه کوي، په شفاخانه کې بستروي، په نشه یې د دنیا څخه سترګې ورپټوي. هغه انسان خوب نه ورځي، یوه میاشت خوب نه ورځي، څومره ډېره موده ده نه. هغه داسې ګوري چې په هغه ګړي داسې نه کړلې، ودې کړل زنا نه، په هغه ګړي هغسې کړلې نه، تا د ګناه احساس وکړ. آیا هغه احساس یې درته طولاني کړ؟ هغه یې په ډپریشن در بدل کړئ؟ چې ویښه پاته کړلې؟ نه وکړله. الله جل جلاله په هغه ګړي هغه هر څه ستاسو ایر کړله، چې په مرور د زمان سره نارمل حالت ته راوستلې. آیا په هغه ګړي په ناجوړي اخته کړلې؟ نه. د احساس پښیماني یې در پکښې ډېر کوي؟ نه. یعنې یې وبخښلې، یې احساس درکوي، یې چانس درکوي، او هم یې درته لیکلي دي وایي زما څه بخښنه وغواړه، زه تا بخښم. داسې لکه قتل چې وکړې، یو نفر ووژنې، همداسې احساسات.
راځو. زه ناسته یم، یو نفر رالی زما ورور زما مخ ته ووش، ولاړ. زما ورور خلکو رالی، جنازه یې سول، ښخ سو، قبر ته ولاړ. آیا د مړي وروسته کم نفر په ډیپ ډیپریشن اخته سوی دی؟ پر چا باندې د ډیپریشن اټیک راغلی ده؟ په میلیونو کې پر یوه نفر راسي، هغه هم په دې خاطر راځي چې مخکې دا ناجوړي درلودل. کم نفر د مرګ وروسته موږ په الله جل جلاله په دا شان اخته کړي یو؟ نه یې اخته کړي نه. الله جل جلاله په هر پل کې، هر ثانیه کې، په هر فیلینګز کې زموږ سره راسره دی. زه مینه یم، زه مین بلاک کړی یم، زه 40 ساعته د هغه اړوند فکر نه کوم. ځوروونکی ده کله چې یو څه وینم ما ته رایاد سي، لیکن هغه کس ما ټوله فیلینګز نه دي، ډیفرنٹ فیلینګز دي. تاسو فرض وکئ الله جل جلاله دا روح پیدا کړی ده نه، په دا روح باندې تر ننه پورې د چا سر خلاص نوس. دا روح ډیره دغه ده، عجیبه ده. روح دې پر زړه عمله کوي، روح دې پر هر ځای عمله کوي. دا روح سره نو اوس څه به کوې؟ د کومې خوا یې راټینګوې؟ که موږ ته یو څوک راسي دا ووایي چې د الله جل جلاله څه مه بیریږه، موږ به سکون حاصل کړو د لویه سره د اولنو څخه. دا نه وایي چې الله جل جلاله مؤمن ته څه ویلي دي. زه د الله جل جلاله په یاد کې، د الله جل جلاله په تعریف کې، ما ته الله جل جلاله غلط تعریف کېږي. تاسو وګورئ کله چې موږ مینه کوو نه، خبره سپینه کوو، اتاق ته راننوځو، نکاح مو تړلي، د واده شپه یې، ښه احساسات لرو نه. موږ یو بل په غېږ کې نیسو، یا مثلا که په غېږ کې ونه نیسو یو څه ماډرن یو نو لاس په لاس کې نیسو، ټوله شپه خبرې کوو. آیا موږ د دې اړوند فکر کوو چې دغه نفر اوس د ستونزې بلامت طلاق کوي؟ نه کوو نه، طلاق اړوند خبرې نه کوو، فکر نه کوو. موږ په هغه وخت کې د دې اړوند فکر کوو چې زه مې مین ته رسېدلی یم. که ته الله وپېژنې، ته هر ګړی دا فکر کوې چې زه مې د مین سره یم. الله معشوق نه دی، معشوق مړ کېږي، مړ شي په قبر کې درته کښېږدي. د دنیا تر ټولو بده بختي چې روانشناسي یې وایي هغه دا ده، وایي ته د یو چا سره ډېره مینه کوې، وایي هغه مثلا ته مړ سې نه، وایي هغه لعنتي ولاړ سي، بل د ژوند ملګری پیدا کړي نه. طبعا کونډه یې سړی یې مړ سي، کونډه ولاړه سي، بل مېړه وکړي، یا ښځه یې مړه سي، مېړه یې ولاړ سي، بله مینه وکړي نه. لیکن الله جل جلاله ستا څخه نه ځي، او نه الله جل جلاله ته پرېږدي، هغه تا بخښي، په هر حالت کې دې بخښي. مثلا تا قتل وکړي نه، ولاړ شه د ټوله دنیا په مخ کې ووایه او ته ما دا قتل وکړي، زه پښیمانه یم، زه یې سزا ته حاضر یم، هر څه چې راکوئ. کورنۍ ته یې ووایه، کورنۍ ته یې ووایه ته دغه مسله لرم، دا زما د رایې ده، دا یې ستا، ما غلطي وکړل، زه په دې پوهېږم چې ستاسو درد نه سم دوا کولی، غلطي مې وکړل، درد نه سم دوا کولی، هېڅ نه سم کولی. که ته زما ونه بخښې خو ما خدای نه بخښي، واخله هر څه چې راکوې رافې کړه. زه په دې مطمئنه یم چې الله جل جلاله د هغو په زړو کې رحم ورچي، الله جل جلاله د هغو په زړو کې مهرباني ورچي او هغه به تا بخښي. الله جل جلاله کوم سیسټم چې دی په دنیا کې هغه ډېر عجیب دی. زما په زړه کې الله جل جلاله رحم را اچي، زه خلک نه رسوا کوم. زما سره داسې سکرین شاټونه پراته دي چاپ سوي، زه اصلا نارمل جنۍ نه یم، زه اب نارمل یم، بیخي زه تکلیف لرم. ما د 15 لکه پاکستاني 15 لکه هندي کلدارو په ارزښت ورکې چاپ کړي دي. که زه هغه د یوه نفر دا مکمل پوسټ کړم، د هغه زندګي تباه کېږي، لیکن زه مهرباني پر کوم، خیر دی مې کو دانه دانه. همداسې هر چا باندې مهرباني سته د الله جل جلاله. دا د افرادو نه ده. یو معشوق راځي، زه د مین سره د واده په شپه یو ځای کېږم، نو هغه اړوند زه هېڅ وخت د طلاق اړوند خبرې نه کوم، بلکې فکر کوم چې زه هغه ته رسېدلی یم،
هڅه کوم د هغه سره واوسېږم، د هغه دپاره ځان سینګار کړم، ډېر شیان وکړم نه. که تاسو د الله جل جلاله سره مینه وکړئ، الله جل جلاله لکه دغه د واده شپه کرته عمر در سره وي، دغسې خوشحالي به لرئ. الله جل جلاله ما ته یو بیل تعریف لري. ما مخکې الله جل جلاله دومره نه پېژنده، لیکن کله چې زه د احساساتو نړۍ ته داخله سولم، احساسات واقعا ډېر عجیب څه دي. احساسات که موږ وپېژنو، الله جل جلاله هم پېژنو. الله جل جلاله د مؤمن دپاره سزا نه ده راوستلې. د ګران مولوي صاحبانو څخه به زما غوښتنه دا وي چې الله جل جلاله د مؤمن دپاره سزا نه ده راوستلې. مؤمن ته 40 ساعته ویل چې د الله جل جلاله څخه وبېرېږه، یعنې څه؟ هغه ته ووایه چې او ګرانه دا کار چې کړی دی دا د الله جل جلاله په نسبت په نظر ډېر ښه کار دی، دغوندې پاداش به خدای درکړي. پرېږدئ دا د ګناه خبرې، پرېږدئ دا د وهم خبرې، د ډار خبرې. راځئ د الله جل جلاله ښه والی خلکو ته تدریس کړو. مثلا ووایو که تاسو خپل د خپلوانو سره هغه کسان چې تاسو د وینې تعلق ورسره لري دوستي ونه شکوئ، مثلا که دوستي وشکوئ هغه کبیره ګناه ده. که دوستي ونه شکوئ الله اجر درکوي. د یو چا سره ښه خبره کول اجر درکوي. نن زه تاسو ته ګډه یم، الله جل جلاله ته تعریفوم، الله اجر راکوي، راکړی یې ده. ډېر ښه دا ده تاسو پوهېږئ زما چهرې ته وګورئ، ستاسو په نظر زه به څو کلنه یم؟ زه د یو کوچني مور یم. زما زوی د کوچني د مور په صفت او هغه نجونې چې زما همزولانې دي، هغه چې زما سره کښېنوي هغه داسې ایسي لکه تر ما چې ډېرې مشرانې. زما چهره یې ځوانه ساتلې ده. زه په دې خاطر نه وایم چې زما چهره ځوانه پاتې سوې ده. زما چهره په دې خاطر ځوانه پاتې سوې ده، په دې خاطر زه شکر ادا کوم چې ما ډېرې ناجوړیانې لیدلې دي، ډېرې دواوې مې خوړلې دي، لیکن چهره خدای را ځوانه ساتلې ده. د هر څومره ډیپ غمه وروسته یو سمایل راکړی. دا هغه څه دي چې راکړي دي. نو چې دا زه د ځان سره لرم، زه ولې د الله جل جلاله څخه وبېرېږم؟ هغه دومره غټ غټ احسانونه زما سره کوي. اوس یو نفر راځي تا ته وایي دا زړه درکوم، ته ورته وایي یا زړه نه دی، څه شی دی؟ نه، هغه راځي ما ته مینه راکوي نه، اوبه یې راته جوړې کړي دي څښمه یې، او بیا وایم چې الله جل جلاله ما و دوزخ ته اچي. ولې مې اچي؟ نه اچوي. ما په ژوند کې ډېر ښه کارونه کړي دي، د هغه د روی اتمونه الله جل جلاله ما جنت ته اچوي. الله جل جلاله ویلي دي چې تاسو چې کله دعا کوئ داسې دعا کوئ چې الله جل جلاله د دې دنیا ښه نعمتونه چې راکړه د بلې دنیا ښه نعمتونه دې هم راکړه. او دا هره دعا چې موږ کوو دا ځای ته ځي. که ځای ته نه تللی نو سکون به نه وای. کله چې د دعا نړۍ ته ځئ، د فیلینګز نړۍ ته ځئ او یو مسلمان یې تاسو ته تشریح کوي، هغه به تا ته ضرور دا وایي چې کله ته دعا وکړې او بیا وروسته ښه فیلینګز راسي، دا معنا لري چې دعا دې قبوله سول. راځئ و خلکو ته ووایو، مثلا نن پروانه تاسو ته وایي زه دا دی د فیلینګز سیمسټر خلاصوم، فیلینګز سیمسټر امتحانونه ورکوم. زه د که څه هم دا یو نوې رشته ده، زه تاسو ته وایم چې که ته نن دعا کوې الله جل جلاله ما وبخش، ما ګناوې کړي دي، ګناهکاره بنده دي یم، ما وبخشه، زه ګناهکاره بنده یم، په پلانکې ورځ مې په پلانکې کار ودرلودی، پوهېږم د هغه غلطي وه، خو زه هم غواړم ما وبخشه. کله شک وکړه د الله جل جلاله سره. تاسو د الله جل جلاله بد ډېر مه یادوئ چې هغه موږ دوزخ ته اچي. ولې دې اچي؟ نه دې اچي. زه ګارنټي درکوم تاسو دوزخ ته نه ځئ. تاسو ښه کارونه کړي دي. مثلا ښه کار مو چیش دی؟ بعضې وخت چې یو څوک وینئ سلام علیکم، سلام علیکم، پر دا باندې مو الله جل جلاله اجر درکوي. آیا کله مو خپل د ښه والي اړوند فکر کړی دی؟ که تاسو خپل د ښه والي اړوند، که تاسو خپل د ښېګڼو اړوند
کوم ښه کارونه چې تاسو کوئ د هغه اړوند فکر نه کوئ د خدای نه خو بالا جنت زما دی. الله جل جلاله وایي که ته امید زما سره نه لرې نو ته پر ما باور هم نه لرې. الله جل جلاله وایي تاسو به ټول عمر امید لرئ ماته چې زه تاسو جنت ته اچوم. دا یې مؤمن ته ویلي چې ولې موږ ته یو څوک نه راځي نه وایي چې تاسو په دې باندې باور ولرئ چې تاسو جنت ته استئ. ولې موږ ته د دوزخ خبرې کېږي؟ دوزخ ته نه ووایاست، راځئ جنت اړوند خبرې وکړو. دا کارونه کوو موږ جنت ته ځو. نو دا هغه څه دي چې باید فیل یې کړو، موږ باید دا ومنو، موږ باید الله جل جلاله اړوند د منفیاتو څخه راووځو. که د فیلینګز دنیا ته ځئ او د طبابت دنیا ته ځئ، د روان د ارواح دا روح نه ده، دا ډېر خطرناکه شی دی، څوک یې نسي کنټرول کولی. دا شان زما میسیج و هر افغان ته دا دی چې راځه دا نور چینج راوله. لیټس چینج، لیټس تھینک پازیټیو. راځئ تغیر وکړو، راځئ پازیټیو چینج فکرونه وکړو، راځئ دا اړوند فکر وکړو چې ما کوم ښه کارونه په ژوند کې کړي دي. زه پروا یم، زه ښه نجلۍ یم، زه غیبت نه کوم زه غیبت نه کوم، زه مخامخ خبرې کوم، دا زما ښه صفت دی. غیبت دې نه کوم، لیکن مخامخ درته وایم چې دا کار خراب دی، ما ته خدای اجر راکوي. یا بل په ما کې ډېر شانس ته زه باوري یم الله جل جلاله ما جنت ته بیایي. تاسو هم باوري سئ. راځئ زما د پوسټ لاندې ګرد خپل یو ښه صفت راته ولیکئ چې د دغه صفت له وجې به زه جنت ته ځم. داسې نه ده ته به ښه کارونه کوې دومره غلطي به درسه کېږي بیا به الله جل جلاله دوزخ ته اچوي. نه، الله جل جلاله داسې نه ده. الله جل جلاله تر مور در پلار مهربانه دی. زه یو مور یم او د یو مور په صفت درته وایم. انفال ښه خویونه لري، که یوه غلطي کوي زه هغه نه شړم، زه هغه نه وژنم، زه هغه نه رټم. اولاد مې دی، د اولاد سره مینه لرم. دغه څه دي چې تاسو هم باید عملي کړئ، زده یې کړئ، پازیټیو فکر ولرئ، الله جل جلاله څخه مه بیریږئ، مینه ورسره وکړئ. موږ مسلمانان یو، مؤمنان یو، ډېر شان نه کوو. تاسو پوهېږئ زه دا سیند ته راغلی یم، تر ننه مې ډرینک نه ده کړی، ما ډرینک نه ده کړی. زما ټول ملګري ډرینک کوي. ته پوهېږې زما ملګري بعض وخت وایي چې او نن دوشنبې وه، یکشنبې وه، ما نن ډېر انجوی وکړي، ډرینک مې وکړي. زما ملګري ما ته دا خبرې کوي او زه تر ننه پورې نه پوهېږم چې د ډرینک خوند سره کم ده. ما ډرینک نه ده کړی. ولې مې نه دی کړی؟ ما ته زما د الله جل جلاله ویل دي چې ته ډرینک مه کوه، نه، لیکن بیرته ما پوړنې غورځولی دی. زه لڅ سر و جامعه ته راغلی یم. زه په لڅ سر په بې ایجابه کالو جامعې ته راغلی یم. ګناه ده، ښه کار نه دی. خو بیرته مې الله څخه بخښنه غوښتې ده، نو دې مې الله جل جلاله رایله کوي. الله خو زما شا نه نیسي چې تا ولې پوړنی غورځولی یو، در حال چې زه ریزن ورته لرم. نه، بیرته زما ښه والي ته هم الله جل جلاله ګوري چې زما ټوله ملګري زما کړ د ام صنفیان چې په ګروپ کې لیکنه کوي، یو وایي ما ډرینک وکړئ، بل وایي زما ګرلفرینډ داسې وه، بل وایي زما بوای فرینډ داسې و، بل وایي چې شو سو. زه دا خبرې کوم؟ ما چې ډرینک کړی دی نه دی مې کړی، نه، ما یې تر نن پورې خوند هم نه دی کتلی. خوند یې څنګه ده؟ ما په 2019 یو ملګري سره مې چیټ کوئ، د ډرینک پرې خبره یاده سول. هغه ویله چې ډرینک اړوند یې خبرې وکړلې. ما ویله چې زه دغه نه سم خوړلی، انرژي نه ده، د عادي انرژي. اوس پیپسي زما خوښه ده، انرژي بیا نه سم خوړلی، خوند یې ډېر راباندې غمیږي. نو ما ویل چې زه انرژي نه سم خوړلی او شراب د انرژي په رقم دي. هغه په جواب کې ما ته ویل چې نه، شراب ترخه دي. ما ویل چې شراب ترخه دي، نو ترخه خو بیخي نه سم خوړلی.
یعنې ما یې خوند نه دی کتلی. نو خدای د چیش دپاره ما دوژخ ته بیایي؟ اصلا ما کړي څه دي؟ مړی مې کړی ده؟ نه. آیا تر ننه پرې 4 نفره پر ما شهیدان تېر سوي دي چې ته دا سړي د ځایه راپورته کړی یم؟ نه. زه تللی یم د الله جل جلاله د کتاب باندې ختلی یم، په پښو مې لغت کړی دی، نه دی مې کړی. ما د الله جل جلاله د هغه شیانو څه چې ده زه منې کړې ومه، ما په ډېر آزاده ماحول کې ځان منع کړی دی. ما اور نه دی وراچولی د دنیاوي کتابو ته. 4 کتابه لري، حدیثونه لري، ما هیڅ داسې کار نه دی کړی. نو ولې خو ما دوژخ ته اچي؟ ما نه اچوي. بای فرینډانو سره نه یم ګرځېدلې. پر ما باندې چې یو نفر دا ثبوت کړي چې پروانه دونجې کاله زما ګرفرینډ وه، دا مو عکسونه دي، دا مو چیش دي، دا مو چیش دي، دا مو د پلانکي کال سلبریشن و، دا مو د پلانکي. نسته. نو چې نسته ولې مې دوژخ ته اچي؟ نه مې اچي. تاسو هم نه اچي. دا تاسو هم زده کړئ. الله جل جلاله ډېر مهربانه دی. او بل موږ یعنې زه ښه خویونه لرم، تاسو هم ښه خویونه لرئ. نو نور راځئ د الله جل جلاله د دوژخ او د دغه اړوند خبرې ونه کړو، د الله جل جلاله د مهربانۍ اړوند خبرې وکړو. دا چې کوم کارونه باندې موږ بخښ شي، دا چې کوم کارونه د الله جل جلاله په نیت ښه دي چې خلک تشویق سي، هغه کارونه وکړي. دا رقم نه چې ته 40 ساعته خلکو ته وایي چې الله جل جلاله څخه وبېرېږه، هغه هم د الله جل جلاله څخه بېرېږي، د الله جل جلاله اړوند مطالعه نه کوي، د ارواح جل جلاله اړوند فکر نه کوي. که تاسو د الله جل جلاله سره مینه ولرئ، که یو څوک یو شی تا ته تشریح کوي، ته په هغه کې حتما فکر کوي چې دا د الله جل جلاله قدرت دی. لیکن که ته د الله جل جلاله سره مینه کوې، په دې پوهېږې چې دا د الله جل جلاله قدرت دی. او که د الله جل جلاله سره مینه نه کوې، نو په دې پوهېږې چې بلا دې ورته ناست دی چې ولا طبیعت ته هر څه د منځته راوړي چې کړکېسي دا نفر راوستل. چی شي؟ انشتین څوک و؟ زما یې پسې چې څوک و؟ الله قدرت راوستلی ده، د هغه په ذهن کې یو څه راوستل، هغه ولاړې، هغه یې کشف کړله. نو انشتین څه زما یې په څه چې وسو؟ ما ته زما الله مهم ده. هر څه الله راوستلی دي، ذهن الله جوړ کړی ده، موف د ذهن هغه کړی دی، انیشیټینګ هغه په موږ کې راولي. نو چې دا ته درک کې خپل شوالی درک کې، راځه یو ګړی خپل ګناوې دې خواته پرېږدو، نه خپل شوالی نوټ کړئ. د الله جل جلاله هغه شیان مطالعه کوي چې الله جل جلاله پر هغه باندې موږ بخښي. الله جل جلاله وایي دا کار ښه دی، دغه یې پاداش دی، دا کار ښه دی، دا یې پاداش دی، دا کار ښه دی، دا یې پاداش دی. نه زه تاسو ته ګارنټي در کوم که تاسو په دې کې 10,000 که تاسو په دې کې 9,000 شوالی پیدا نه کړله چې ستاسو په وجود کې موجود دي او تاسو ښه یاست، دا په ګارنټي سره درته وایم. او که تاسو په دې کې منفي فکرونه کوئ چې الله جل جلاله ما دوژخ ته اچي، ما دوژخ ته اچي، ما دوژخ ته اچي، یعنې څه چې دوژخ ته نه اچي. پخوا بې ایجابه وې، اوس راځئ وایئ چې الله جل جلاله ساري، ایم ریل ساري، زه نور ایجاب کوم، زه بې ایجابي نه کوم، خپل په مرضي یې کوم. نو الله جل جلاله خو بلا ستا سره دښمني نه ده در سره، څه الله جل جلاله داسې یو مینینګ نه لري. راځئ پازیټیو فکر وکړو. پازیټیو فکر کول د الله جل جلاله د هغه شیانو اړوند فکر کول چې پر هغه باندې موږ الله جل جلاله بخښلي یو، پخوا یې بخښلي یو، اوس هم ما کړي دي، نن هم ما ښه کارونه کړي دي، پرون هم ما ښه کارونه کړي دي، نن یې وروسته هم کوم، بد هم کوم. د بدو اړوند باید ساري بیا نه کوم او بیا پر ودرېږم یې کوم. همداسې د پازیټیو اړوند فکر وکړئ. دا به مې میسیج وي د نن دپاره چې تاسو یې واورئ. او لطفاً نور دا ګناه او دوژخ اړوند ډېر فکر مه کوئ. راځئ د الله جل جلاله اړوند فکر وکړو، د احسانونو اړوند یې، د پازیټیو شیانو اړوند یې. ټیک ده؟